زه په قسم درته وایم که چیرې تاسې دا پیغام واورئ تاسې به د لمانځه ولا جوړ سي او تاسې ټول څه دا یو خواست دی چې دا پیغام چې څومره کولی سي دومره یې مخته شیر کړئ چې هر مسلمان ته ورسېږي هغه هم د لمانځه ولا جوړ سي. تاسو ته معلومه ده چې کله یو انسان پر لمانځه باندې ودرېږي د ده د سره څخه ونیسي تر اسمانه پورې د الله د رحمت فرشتې هغه ټوله یو ځای سره جمع سي او د ده مخې ته ګوري. په دې وخت کې یو فرشته ووایي چې ای انسانه که چیرې تا ته دا معلومه سي چې ته د کوم عظیم ذات سره خبرې کوې د کوم عظیم ذات سره ته ملاقات کوې نو زما دې په خدای قسم وي چې ته به تر قیامته پورې سلام نه په وګرځې ته به داسې هم د خپل هغه عظیم ذات سره په خبرو په ملاقات کې لګیا اوسې تر قیامته پورې به ته سلام نه وګرځې. آیا په تاسې کې داسې څوک شته چې هغه دې په زړه کې د الله د ملاقات شوق نه لري؟ آیا په تاسې کې داسې څوک شته چې هغه دې د الله سره خبرې کول نه وغواړي؟ نو دا لمونځ کول دا په اصل کې د الله سره ملاقات کول دي. دغه لمونځ کول دا په اصل کې د الله سره خبرې کول دي. نو لہذا په یوه حالت کې به هم لمونځ نه قضا کوو، په هر حالت کې به لمونځ کوو. د الله سره دا وعده وکړو.